عدم تشدد څه ته وایي او په نړۍ کې د عدم تشدد مشران څوک وو؟ آیا دغې فلسفي او مفکورې کومه نتیجه ورکړې او که نه؟ عدم تشدد یعنې د خپل حق په داسې شکل ترلاسه کول چې په هغې کې تشدد موجود نه وي. د پیغمبر علیه السلام حدیث شریف د البته د حدیث شریف مفهوم ده چې یو منکر عمل موږ په درې طریقو باندې کولی شو، د زور په واسطه، د خولې په واسطه او د بړکې بدوالی. کولی شو وایو چې عدم تشدد د دغه حدیث د مفهوم له مخې د ایمان په دوهمه درجه کې ځای لري یا په دوهمه درجه کې راځي. عدم تشدد په نړۍ کې څو مشران لري چې ډېر مشهوره دي. یو په هند په سیمه کې مهاتما ګاندي، د پښتونخوا په سیمه کې خان عبدالغفار خان، د جنوبي افریقا په سیمه کې مهاتما ګاندي، په شمالي امریکا کې د غلامانو مبارزه کوونکی مارتر لوتر کینګ، یا همدارنګه یو بل کس چې تر ډېره پورې څوک یادونه نه کوي خو ولې د هغه د عدم تشدد مبارزه هم ډېره زیاته اغېزمنه وه. هغه په ترکیه کې د مصطفی کمال اتاتورک د سیکولر دولت پر خلاف د حافظ محمد نورسي یو عدم تشدد په شکل باندې یو بغاوت و د ترکیې په سیمه کې چې ډېر مؤثر او ګټور تمام شو چې په وروستۍ نتیجه د اوسني حاکمانو واک ته رسېدل و. عدم تشدد هیڅکله یو اخلاقي تګلاره نه ده چې دې کې یو څوک توحید ته ورته چې زه الله به خیر کړي او ما ته به خدای خپل حق راکړي، نه، بلکې عدم تشدد دا یو پروسه ده، دا یو استراتیژي ده د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره. او هر کله چې موقع پیدا کړه په هغه وخت کې در باندې وار هم کوي. خلاص عدم تشدد صرف د خپل قوت د لاسته راوړلو او د خپل د حق د ګټلو لپاره یو انتظار ده او بس. په نړۍ کې د عدم تشدد لپاره چې څومره مبارزې شوي په هغې کې که مهاتما ګاندي هم خپلې نتیجې ته رسېدلی، که په هغې کې نیلسن منډیلا هم خپلې نتیجې ته ورسېد، که په هغې کې د شمالي امریکا کې مارتر لوتر کینګ و هغه هم تر ډېره خپلې نتیجې ته ورسېد، که په هغې کې حافظ محمد نورسي و د مصطفی کمال اتاتورک پر خلاف باندې هغه هم خپلې نتیجې ته ورسېد. یوازینی کس چې خپل هدف یې په ښه شکل پکې ترلاسه نه کړ او د عدم تشدد په برخه کې له ټولو قوي مبارز هم یادېږي هغه خان عبدالغفار خان یا پاچا خان و. د هغه علت دا و چې د ده تر شا د پښتون په نوم یو متشدد او د شدید دماغو درلودونکی قوم موجود و، یو انتقام جویه قوم چې په خپل متلونو کې وایي چې پښتون به 100 کاله بعد خپل بدل اخلي. نو ځکه د پاچا خان لپاره دا مشکله وه چې د عدم تشدد فلسفې په اساس د پښتونخوا په سیمه کې خپل نیایي هدف ترلاسه کړي. د عدم تشدد مشران هیڅکله واکمني نه غواړي، بلکې دوی غواړي چې خپل محیط او خپل خلک په فکري ډول باندې اصلاح کړي. تاسې وینئ چې د پښتونخوا په سیمه کې څومره اختلافات په فکري ډول باندې موجود دي، څومره بې اتفاقیانې دي. هغه یو شعر دی چې زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم، اوس یې مقابل کې خلک وایي نه چې ستا لویه ګناه دا نه ده چې ته پښتون یې، ستا لویه ګناه دا ده چې ته بې اتفاقه یې، او دا 100% حقیقت ده. نو د عدم تشدد مفهوم او مفکوره یوازې دا نه ده چې د ظالم سره مبارزه د سولې له لارې وکړي، نه، بلکې دا غواړي چې په خپل ولس کې یو فکري اصلاح رامنځته کړي، په فکري ډول باندې خپل ولس په اصلي ډول باندې اصلاح کړي. نو که چیرې عدم تشدد د تشدد سټیج ته ور داخلېږي بیا فکري اصلاح کوم چې د عدم تشدد نهایي هدف د هغه پکې نه ترلاسه کړي. پاچا خان ولې د پښتونخوا په سیمه کې د انګریزانو د واکمنۍ پر مهال د عدم تشدد مبارزه شروع کړه؟ هغه په خپل کتاب زما ژوند جد و جهد کې لیکي چې د پښتونخوا په سیمه کې قبیله په قبیله، قوم په قوم دښمنیانې تربګني دا موجود ول. دا خبره خو دروغ کېدلی دی چې دا خو زموږ تاسې لپاره یو عیني حقیقت ده، خو داسې هېڅ بله تګلاره موجوده نه وه چې هغه په پښتانه یو ځای کړي یا د پښتنو خپلمنځي اتفاق راولي. نو آلریډي هلته تشدد موجود و، خپلمنځي اختلافات اوج ته رسېدلي وو. نو د عدم تشدد څخه ما سوا بله هېڅ داسې تګلاره نه وه چې پاچا خان پرې خپل قوم یو ځای کړی وی. نو هغه مجبوراً د عدم تشدد تګلارې ته مخه کړه او خپل قوم یې دې ته راوباله چې اتحاد او اتفاق وکړي او د خپلمنځي اختلافاتو څخه تېر شي.